نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم اگر روحانی علاج د پاره درې سيزونه خولې ادرته ویم چې دا درې ثلاث من كن فيه وجد حلاوه الايمان. نبی علیہ السلام فرمایي دا درې سيزونه ځان کې پیدا کا نو ته روحانی جوړ شي. لکه جسمانی چې جوړه فرنی و تخواګه ښکاري، ته به روحانی جوړ شي نو وجد حلاوه الایمان، د ایمان هغه خوږوالی به تا ته بیا محسوسېږي. د ایمان نه مراد هغه عقیدم ده او د ایمان نه مراد د ایمان اعمالم دي، منځ او روژه او زکات او حج او صدقې، دا به در باندې خواږه لګي، دې ته به شوق پیدا کېږي، د دې نه نفرت به دې نه. درې څیزونه څه دي؟ ان یکون الله ورسوله احب الیه مما سواهما. لومبی دا چې خدای او رسول به د هر چا نه زیات تر ته محبوبي. ناول دا صفت ځان کې پیدا چې خدای د هر چا نه زیات محبوب او د خدای رسول دا د هر چا نه زیات محبوب. دا صفت به صحابو کې قسم دی هغوی د خدای او د رسول د پاره هر څه قربان کړي دي. یو جهاد کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم شرکت لته، یو ښځه راله او نبی علیہ السلام له یو ماشوم بچی راوست، د غېږې بچی پایو واله. ودرېده نبی علیہ السلام ته وی د الله رسوله زما دا بچی ځان سره جهاد له بوله. وی کم بچی؟ وی دا زما د غېږې بچی. نبی علیہ السلام حیران شو چې دا ښځه لیونۍ ده او که روغه ده. وی دې توره چلولی شي، دې قدم اغشتی شي، دې سفر کولی شي، دې څنګه جهاد نه بوزم؟ وی صاحب بیګا مې ټوله شپه خدای ته ژړلې دي. دا ښځه څنګه مې ژړلې دي؟ وی ته اعلان وکړه چې جهاد له ځو پلان کې علاقې ته. نو وی زما خاوند تا سره په پلان کې جهاد کې شهید شوی دی؟ نشته. زما یو زوی د سره په پلان کې جهاد کې شهید شوی دی، بل زوی میں په پلان کې جهاد کې شهید شوی دی، رور میں په پلان کې جهاد کې شهید شوی دی. نو ما ټوله شپه ژړل چې خدای زما څوک دی چې نبی علیہ السلام سره جهاد نه ولېږي. نه مې خاوند شته، نه مې پلار شته، نه مې خاوند شته، نه مې پلار شته، نه مې زوی شته، نه مې رور شته. دا به څنګه چلي چې نبی علیہ السلام جهاد نه ځي او د تورو په منځ کې ولاړ او د دشمن غشي په وریږي او د دشمن تورې په وریږي او زما د کور څوک دی چې د پیغمبر علیه السلام حفاظت وکړي؟ ټوله شپه مې کرل دی، بل زه خو ښځه ذات یم، که ما ته اجازت راکړې خو در سره ځم. خو ښځو له خو جهاد نشته. اوس به زه څه کوم؟ وی سار پېشمني مې پاڼه کې یو سوچ راغی چې بندې یو کار کېږي، دا د ورونی ماشوم دا پټینې دا یو څه نبي علیه السلام نه چې ځان سره یې بوځي. وی په ده څوکم په دې ماشوم؟ وی صاحب دا یو صحابي له ورکه او که پتا چا د تورې یا د غشي د نیزې غزار کو نو دا به ستا مخې ته د ډال په شان نیسي چې ته پې بچ کېږي. خیر دی که زما دا بچې ټوکړې ټوکړې شي او دې زخمي شي پروا نشته، خو چې ته د دشمن د غشي او د تورې نه بچ شي. دا ګوره دا ولې د دې ښځې په زړه کې د خدای او د رسول مینه. ان یکون الله ورسوله احب الیه مما سواهما. اوس بچی قربانی، معصوم بچی د چانه کیږي؟ معصوم بچی قطره بچی نه په جهاد په دې خزه فرض دی او نه په معصوم بچی فرض دی، فرض په نه دی او نه ته خدای تاسو کې چې تا دا بچی ولې نبی علیہ السلام نه بوته دې د جهاد لول نه بوته. دا هغه پزله کې د دې خزه ذات ته پزله کې د خدای او د رسول مینه پرته ده او دا خدای او رسول وته د هر چا نه زیات خوښ دی خپل معصوم بچیم ته قربانه. دویم مثال تاسو مشهور په دغه کې اوریدلې دی په دیناتونو کې دروم حنزله پاتې کېږي نه غزاله دی. ها بشیر جان یې وایي کله کله حضرت حنزله رضی الله عنه واده او دا واده په شپه باندې څومره هغه انسان ته خوږه شپه د واده په هغه شپه د نبی علیہ السلام په اجازت پاتې شوی دی. حضور پاک ولې اجازت ورکړه وی دا تا واده کړی دی مه راځه جهاد. ښه صاحب ډېره ښه پاتې شو او چې کله د اخري شپه شوه ښه
زبدلته کې خپل خوشاله غوم او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به تحت بارقه السيوف د تورو د برېښنا لاندې دا چرته کې د قسنه غي ورغروان باندې کړ او اتفاق ته ګوره چې څنګه ورغه او مړ شو ورغه شهید شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم منظر ولید ګوره خزه قربان کړ حالانکه حضور پاک ول اجازت ورکړ وی تا وعده کړی پروا نشته یا لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم غلی وجب لقب ورک غسیل الملائکه یروی دا حنزله د خزینه تاسو کې وی ما خودی په بل حالت ولید وی سب په کوم حالت دی وی فرشتو ولا غسل ورک حالانکه چې کوم سړی شهید سی هغه غسل نشته ما خو ولید چې فرشتو ولا غسل ورک غسل خزینه تاسو کې څه چل دی چې د بیبي نه تاسو کو وی دی په لوی به او د سکه او چې د نبی علیہ السلام هغه سوچ ورته مخ کې شو نو غسل پرې خو د میدان د جهاد د لاړ او شهید شو حضور پاک وی حنزله غسیل الملائکه دی دا هغه انسان چې فرشتو لمبول ګوره خزه قربان الله وتخوخ او دا الله رسول ورته دار چانه زیات خوخ دا وحد په غزا کې یو خزه او پلار یې پکې شریک خاوند یې پکې شریک رور یې پکې شریک او زوی یې پکې شریک اطلاع مدینه منوره ته ورسېدل چې صحابه شهیدان شو باندې صحابانو یو پټي غوندې اجتهادي غوندې لکه غلطي راغلی و داسې قصدن د پیغمبر علیه السلام مخالفت نه دی کړی په یو خپل سوچ کې فکر کې خطا شو دا هغې سوچ او د فکر د خطایۍ د وجې نه دشمن راغی په مسلمانانو یې حمله وکړه لومبي د احد په غزا کې مسلمان له خدای بری ورکړ او کافر له شکست ورکړ مخامخ د احد لوی غر دی لوی غر دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې صفت هم کړی ما سره چې ملګري لاړل مې دا غر دی لوی غر او نبی علیہ السلام مبارک فرمایلی دی احد جبل يحبنا ونحبه دا احد داسې غر دی چې د موږ سره مینه ده او زموږ د سره مینه ده او د قیامت په ورځ به د جنت په دروازه کې د احد دا غر ولاړ دی او یو حدیث پاک کې راځي چې څوک د احد غر له ورشي د دې میوه وخوري هغې کې دا کرکنې بیرې دي او کبل سمیونی نو ازغیدار بوټي دا اراواله چک په ولګوي خو ست خامخا خوره نو غټ غر دی وسره خوا کې یو وړه غونډه ده هغه غونډه ته جبل الرومات وي دغه شو وشته والا غونډه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې غونډه 50 کسان کېنو هغه غونډه اوس هم خلک وتخیږي او عبد الله ابن جبیر رضی الله عنه داغي مشرک هغه له دا هدایت ورکړل وی ته بدل تناسته او د دې غونډه په مخ کې یو خور د جوور خور ته بد د حفاظت کې اسنه په دې خور کې دشمن چې تراشي او د شان په موږ حمله ونکي دې سره د 50 کسانو په غونډه ناست جنگ شروع شو چې شروع شو په دې خور کې هغه وخت خالد ابن ولید رضی الله عنه کافر او د کافرو د اسونو چې کومه رساله و فوج د هغې کمانډر ان چیف او مشر نو دې په دې خول کې د اټیک وکړه 2 ځلې اټیک وکړه چې په دې خول کې به موږ پټ لاړ شو نو د شان او په مسلمانانو حمله وکړو خو دې 500 کسانو به په غشو تمبه بیا دوباره اټیک وکړه دی بیا په غشو لښکر ویش او تمبېده بیا درې باره اټیک وکړه دی بیا په غشو ویشتل 50 کسانو او تښتېدل جنگ شروع شو چې جنگ شروع شو خدای پاک مسلمان لفتح ورکړ کافران تښتېدل مسلمانانو غنیمتونه راټولول تر دې حده پورې یو صحابي وی د کافرو ښځې مه ولیدلې چې غر ته یې منډې والې هغوی ځان سره ښځې د غیرت دپاره راوستی وې ښځو یې منډې والې او پنسي اوچتې کړی وې او دا پنډو دا لاندې پازیبونه یې مونږ ته ښکارېدل او چا تورې راغونډولې چا صادر رانیو چا بل شي غنیمتونه مسلمانانو تورې کېښودې په غنیمتونو شو
دا کم 50 کسان چې په غونډه ناستو دی له نبی علیہ السلام په هدایاتو کې یو هدایت دام ورکړو چې تاسو به دې نه خوځئ تر څو چې ما درته نی ویلې دې نه به نه کوزېږئ او که تاسو مونږ ولیدو چې مونږ ګټه وکړه بیا به هم نه کوزېږئ او که تاسو مونږ ولیدو چې مونږ شکست ومنتو بیا به هم نه کوزېږئ او که زمونږ غوښې مارغان تښتئ نو بیا به هم نه کوزېږئ دا هدایات یې ورکړه چې مسلمانانو ګټه وکړه او غنیمت یې غونډه دې 50 کسانو مشر ته وی دی چې کوزېږو او وی تاسو ته نبی علیہ السلام نه دی ویلی چې نه به کوزېږئ وی نه ویلی دي خو د جنگ دوران کې جنگ خو ختم شو تر قیامت پورې خو به مونږ په غونډه نه یو ناست مونږ دغه د کافر ولیدل چې تختې سو غر ته خیږي او ښځې هغه د منډې وایي او مسلمانان غنیمتونه راغونډوي نو مونږ به تر قیامته پورې خو دلته ناست نه یو د جنگ دوران کې مونږ ته ویلو چې نه به راکوزېږي او جنگ ختم شو کافر هغه د روان دي تختې مشر ورته وی نه ماته خو چې نبي علیه السلام نه ویلې نه کوزېږم 40 کسه ترې راکوشو لس پاتې شو نبی علیہ السلام سره د صحابانو خو به دې تمه دی چې د شاه نه زما دفاع شته په غونډه کسان دي خالد بن ولید چې وکتل لرې دی نه چې غونډه خو خالد کسان کم دي هغه مقص هغه خپل اټیک وکړ هغه سونه راواچول په خول کې خو دنه پټ نه ښکاري اوس کسان 50 توس لستی دی په غشو غزارونه وکړل خو خوند نه کا اپه غنو دا خواران ورته لاندې خور ته کوشو چې دا مونږ بند کو ولی که دا بند نشو نو مسلمانانو خو تورې خودې دي غنیمتونه غونډی بېغمه دي دی به پې د شا ناملو کې بلا مسلمانان به شهیدان شو نو دا خواران ورته خور ته کوشو نو چې کوشو هغې ورته کوشو مقابله شو دا 10 صحابه خو هلته شهیدان شو اپې سونو دا 10 کسانو بس موقع ومونته د غونډۍ شاته راتو شو چې راتو شو په صحابو یې شروع کړه صحابه پریشان دي چې خدای دا د کوم دی نه راپسې خلک راغلل هغه خو مونږ اینو چې تختی کافران او دی خو په دې تمل چې د شانه زمونږ حفاظت شته په غونډۍ کسان شته غونډۍ والا خو 40 کو شوي دي بس شروع یې پې وکړه او یا کسان صحابه کرام شهیدان شو 70 جلیل القدر صحابه کرام یو پکې د نبی علیہ السلام مبارک تر حضرت حمزه رضی الله عنه شهید شو مصعب ابن عمر دا د پیغمبر علیہ السلام په شکلو دا شکل د نبی علیہ السلام په شان دی دام پکې شهید شو او نورم پکې ګڼ صحابه کرام شهیدان شو ګوره مینې ته ګوره یو دا 3 صحابه یو په د احد په دې میدان کې یو قلعه د پاغې کې دفن دي نور شهدا هم ورسره شته خو دا 3 پکې معلوم دي یو حضرت حمزه رضی الله عنه یو مصعب ابن عمر رضی الله عنه او یو عبدالله ابن جحش حضرت ابو طلحه رضی الله عنه وی دا عبدالله ابن جحش د شپې ما سره کېناست وی ما ته وی راځي یو دوا زه کوم ته په امین ووایم او یو دوا توکه زه به په امین ووایم د جهاد شپه ده دا دوا به م خدای قبلی وی ما وی چې خل اول زه دوا کوم خدای سار وختي مې د یو کافر سره مقابله راولې چې ښه مضبوط او تکړه کافري زه په هغه غزار کوم اپه ما غزار کوي زه په هغه غزار کوم اپه ما غزار کوي او ښه یو بل ستړي کو او بیا پې زه بري ومونم او عمل کړم وی دی عبدالله ابن جحش وی چې آمین وی بیا وی چې خو زه دوا کوم ته په امین ووایه وی خدای سار له مې د یو مضبوط کافر سره مقابله راوله چې ښه پهلواني زه په هغه غزار کوم اپه ما غزار کوي چې یو بل ښه ستړي کو او بیا ما په توره وی او شهید مې کړي وی ما وی چې امین وی سار چې میدان کې شو وی بس زما د یو مضبوط کافر سره مقابله له دوا مې قبوله وی ما په هغه غزارونه کول هغه په ما خم یو بل ستړي کړل وی اخر کې پې زه زورور شم او مې ومردار شو وی مې چې زما دوا قبوله زما د مرګري دوا به م قبوله وی چې په نظر مې واخېستم د یو کافر سره مقابله ده ښه یو بل ستړي کړل ټس چې دی و شهید شو او حضرت مصعب ابن عمر دا د پیغمبر علیہ السلام په شکل او په قد برابر په مکه مکرمه کې به د زرګونو روپو جوړه چوله او بعضې تاریخ لیکي وی یو جوړه چې به یو ځل واچوله دوباره به نه استعمالوله چې کله کافر او د زرګونو او په دې مخ به نقاب اچولی او په نوک به ځان څنډه داسې قیمتي جامې به اچولې نو یو ځل په مدینه منوره کې روانو نو لنګ ورپسې په ځمکه راښکې شو او جامو ته غټې غټې ټوټې لګېدلې نو چې حضور پاک ورته وکتل نو سترګو کې اوښکې راغلې
چا ورته وی صاحب ولې؟ وی د مصعب ابن عمر هغه زوړ حالت راته رایاد شو چې ده به په نوک کمیس څنډه د ده جامه به خاورې ته نه لګېد او یو جوړه به یې سهار اچوله یو ماښام او د زرګونو روپو او اوس چې اسلام یې راوړی دی نو جامې ورپسې په خاورو راښکې شي او غټې غټې ټوټې یې جامو ته لګېدلې. نو چې د احد په جنگ کې دی شهید شو نو شیطان پکې چغه واله چې نبی علیه السلام شهید شو. بس دې سره د کافر او صلیب اوچتې شوې او د مسلمانانو او صلیب لاندې پرېوتې. بعضې صحابو تورې غورځولې وایي چې پیغمبر علیه السلام شهید شو زمونږ په جون څه. د نبی علیه السلام دا مخامخ رباعي غاښ دا پکې ډکره شوی او د حضور پاک دا مخ یو کافر عبدالله ابن قمیه پې غزار کړی په دې مخ باندې د اوسپنې ټوپۍ پرته وه د هغې کړی اویزان دی وې کړی په دې مخ کې ننوته دومره سخته ننوتې وه چې یو صحابي په غاښونو رایستلو د هغه نه پکې غاښ هم مات شو. لیکن صحابو دغه وخت څه قرباني کړې ده؟ منتشر شو صحابه چا یو خوا منډه کړه چا بل خوا ناګهاني افته او نبی علیه السلام ته حضرت طلحه رضی الله عنه لاسونه نیولي دی د پیغمبر علیه السلام نه غشي تنبی سورلس زخمونه د هغه په دې لاس کې پیدا شو. سورلس زخمونه لاس یې شل شو د طلحه ابن عبید الله رضی الله عنه. ولې؟ په دې لاسونه د پیغمبر علیه السلام نه غشي تنبول او صحابو به سینې مخکې کولې او د نبی علیه السلام نه پې غشي را تنبول. حضور پاک به شاته خپل ځان نه شاته کا او مخې ته به ورته ودرېدل. ګوره مرګ باندې نه دی اوس خلک ځان بچ کوي نه په مرګ دي نه په بل نه په بل نه په بل خو چې پیغمبر علیه السلام بچ او پیغمبر سره ولې مینه ده؟ خدای سره مینه ده. چې خدای سره مینه نه وي د خدای رسول سره به مینه نه وي. نو چې په مدینه کې ښځې خبر شوې چې دا خو صحابو ته لوی تاوان ورسېد نو ښځو رامنډې کړې. عایشه صدیقه دا هغه وخت و چې د مخ دا پرده نه وه دا وروستو نازله وه ښځو رامنډې کړې. بی بی عایشه صدیقه ام سلیم دا ښځې رالې او مشکونه به یې راډکول او زخمیانو له به یې خوله کې اوبه اچول. یو صحابي وي ما حضرت عایشه په خپله ولیدله چې مش به یې ډک ډک د اوبو راوړو زخمیانو له به یې خوله کې اچو او بیا به یې منډې والې پنسي اوچتې کړې وې بیا به یې مش راډک او زخمیانو له به یې خوله کې اچولې. نو دا ښځه هم چا خبر کړه چې زوی دې شهید شو. دا چې څنګه راله نو چا ورته مخکې وی زوی دې شهید شو هلته پروت دی وی د نبی علیه السلام حالت څنګه دی؟ وی هغه محفوظ دی بچ دی. چې لږه مخکې راله وی پلار دې م شهید دی هلته مخکې پروت دی. د خلکو دا خیال و چې دی خپلو اقرباو شهداو له راغلی ده. وی حضور پاک څنګه دی؟ وی ټیک دی. چې لږه مخکې شو وی رور دې م شهید شوی دی هغه دې پروت دی. وی د پیغمبر علیه السلام حال څنګه دی؟ وی ټیک دی. چې لږ مخکې شو وی خاوند دې م شهید شوی دی. پلار شهید زوی شهید خاوند شهید اورور شهید او تپوس کوي د نبی علیه السلام څه حالت دی؟ وی ټیک دی. وی رور دی هغه دې پروت دی پلار دی هغه دې زوی دی هلته د خاوند. وی نبی علیه السلام ښایه حضور پاک ښایه چې په دې خپلو سترګو ووینم. نو چې نبی علیه السلام ته ور مخامخ شو درېده الله رسول ته بچې وی او زه بچې وی الحمدلله ټول غمونه مې ختم شو. دا د خدای د رسول سره مینه نه په پلار. دا صحابو کې دا جذبه پرته وه. ځان ته وګوره که نه لکه څنګه چې زمونږ مال سره مینه ده څنګه چې زمونږ بچو سره مینه ده دین سره نشته. څنګه چې زمونږ د ښځو سره مینه ده څنګه چې زمونږ د دنیا دقسې د صحابه کرامو ایمان سره مینه وه د خدای او د رسول سره مینه دا د هغې زندګي و د هغې ژوند و. د بدر جنگ کې حضرت ابوبکر صدیق میدان ته ونه وته مبارزه به کېده یو خوا به یو کافر روت بل خوا مسلمان او یو بل به چیلنج ورکړو دی میدان ته لاس په لاس به جنگ وشو. وروستو به بیا اجتماعي جنگ کېده. زوی عبدالرحمن د کافرو په صف کې دی او پلار یې دلته ابوبکر صدیق دی. زوی یې راووته او توره داسې په هوا کې وړقوله هل من مبارزین شته چې څوک زما پهلوانۍ له روځي شته؟ پلار یې آواز حضرت ابوبکر آواز واورېد چا نه تپوس وکړو خو صف کې ولاړ و ګڼه وه وی دا د عبدالرحمن زما د زوی آواز خو نه دی وی دی بس ورغلی وه وی درلم بل څوک به نه ورځې زه درلم. نبی علیه السلام کلک د مټونه وی ته به نه ورځې بل څوک دې ورشي نه په زوی دی نه په ښځه
نه په مال او نه په دولت. نو د ایمان خوږوالی که بیا مونی د هغې دپاره یو شرط نبی علیه السلام دی ښودی دی ان یکون الله ورسوله احب الیه مما سواهما چې خدای او رسول به د هر چا له زیات محبوبي. ولی زمونږ دا ټول نعمتونه چې دا زمونږ ژوند دی او که زمونږ مال دی او که زمونږ بچي دی او که زمونږ دا ښکلی شکل دی او که زمونږ د ایمان دی دا د خدای د برکت دی، دا مونږ له الله راکړي. څوک چې چاله 10 روپۍ ورکړي ورسره مینه کوي که نه کوي؟ چاله یو 100 روپۍ ورکړه ټول عمر به سره مینه کوي. چاله یو جوړه جامې والا ټول عمر به سره مینه کوي. چاله کور ورکړه خیراتي په کرای تی ما اخله ځکه یو کال پکې اوسېږه کرۍ نه اخلم، احسان دې ورسره وکړه مینه به درسره کوي که به نه کوي. نو خدای مونږ له څه نه دي راکړه؟ د خدای نه لوی محسن بل شته؟ څومره احسانات دي د خدای. نو اول به د خدای سره مینه او بیا ورپسې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مینه. ولې زمونږ د ایمان دغه د برکت دی. هغه دنیا ته نه وی راغلی، هغې محنت نه وی کړی، هغې خواري نه وی کړی په دې امت باندې، او هغې د خپله جذبه نه وه ښکاره کړې، او د ځان باندې تکلیفات نه وی تیر کړی، او د طائف او د احد او د مدینې سفرونه نه وی کړی، او دا جهادونه نه وی کړی. قسم دې زمونږ ایمان به د کم دی نه، دا د هغې د برکت. نو لومبی شرط ده چې الله او رسول سره د هر چا نه زیاته مینه دا صحابو کې شته. حضرت یو صحابي دی د روم یو غټ بادشاه هرقل، د مسلمانانو د هغه سره جنگ راغی. د جنگ چې کوم د مسلمانانو طرف نه کمانډر ان چیف عبدالله ابن حذافه سهمي رضی الله 300 مسلمانان صحابه گرفتار شو. 300 او د روم چې کوم مشر بادشاه عیسائی هرقل هغه ته پیش شو. وی صاحب 300 کسان هم گرفتار کړ. چې 300 کسان یې گرفتار کړل، هرقل ولا دعوت د عیسایت دعوت ورکړ. وی داسې کار دی تاسو زمونږ په قید و بند کې، او که مونږ غواړو نو په تاسو مړه کړو، یو به مړه کړو. وی او بلکل ستا اختیار دی. نو وی تاسو ته دعوت در کوم عیسایان شئ، که تاسو عیسایان کېږئ نو تاسو پرېږدو. عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه ورته وی چې نه داسې چېرته کېږي، مونږ خو خدای پاک مونږ له جنت غوندې دین را کړی د اسلام، دا پرېږدو، دا چېرته کېږي. وی ښه داسې وکړې اډر یې وکړو، وی هر یو په جدا کوټه کې بند کړې او خوراک پې بند کړې، مو وله اوبه ورکوې مو وله خوراک ورکوې. د جیل په کوټو کې بند کړل، نه وله خوراک ورکوې، نو چې درې څلورو د تېرې شي بیا راویستل. دا غریبانان دی کې خوري، ځکه نه اوبه شته او نه ډوډۍ شته او نه خوراک شته، او د جیل زندګي هم سخت دی. بادشاه ورته وی هرقل، وی که اوس تاسو زما دین قبلوي عیسایت نه خوښې کوم، وی دا ټټو دې په سوري وتړه، دا شی نه کېږي. هرقل ورته څه وی بادشاه د عبدالله ابن حذافه ته، وی ته مشر یې؟ یو چل وکړه، وی د یوې علاقې ګورنر کوم دی، خدای اسلام به پرې عیسایي کېږي. وی دا خو ته یوه علاقه یاده که دا ټوله بادشاهي راکې نو اسلام نه پرېږده. اسلام څه شی دی؟ د خدای په ذات او د خدای په رسول زما ایمان، دې ته اسلام وایي، دا نه پرېږدم. هرقل ورته وایي لور در کوم، نیمه بادشاهي لور هم در کوم، خو زه اسلام دې پرېږده. وی نه پرېږدم. کله چې هرقل د نبی علیہ السلام متعلق معلومات اخیستل د ابو سفیان نه، هغه وخت کې حضرت ابو سفیان رضی الله عنه لا کافر، نو د هرقل ته یو تپوس کړی د روم دی بادشاه، وی یو تپوس ته نه کوم چې د دې پیغمبر په دې ملګرو کې واپس څوک مرتد شوي دی او که نه، یو کس چې ته پکې داسې شته چې د ده په دین او د ده نه واپس تلي. ابو سفیان ورته وی دی لا کافر. ابو سفیان وی نه. نو هرقل څه وی؟ وی کذلک الایمان حین تخالط بشاشة القلوب، وی ایمان چې کله زړه ته ننوت کنه او زړه کې وردن نشو، وی دا بیا نوځي. دا د هرقل زړه خبره. هغه اوس هغه تجربه کوي په دې صحابي باندې، عبدالله ابن حذافه باندې، وی لورم در کوم، نیمه بادشاهي هم در کوم، که اسلام پرېږده وي عیسایشه، وی دا استې ټټولې په سوري وتړه، دا نه کېږي. وی ښه جیل ته دننه کې خوراک بند، اوبه بند. چې یو 200 د نورې تېره کړې، هغه د جیل مشران ورته چې سړي ګورې مري، وی راوې باسئ. نو چې راوې ویستل نو خنزیر غوښه یې والا پخ کړی،
او شراب یې ورته ایښود. وی دا غوښه ده خو د خنزیر او دا شراب دی، زه دا وخورئ، نور څه نشته. نو په داسې وخت کې د قرآن شریف د وینا مطابق چې یو سړی د لوږې تندې مري، نو دې د خنزیر غوښه هم خوړی شي، دې شراب هم څښلی شي. دې عبدالله ابن حذافه ملګرو ته اعلان وکړي پام کوئ چې دې له خولې ونسئ، نه به دا شراب څکئ او نه به دا غوښه خورئ. هغې وی صاحب ولې پابندي لګې؟ مونږ خو د لوږې مرو نه اووم اتم ورځ ده چې م څه نه دي خوړلی او نه م څه څکلي دي، لوږې تندې مرو، دا پابندي را باندې ولې لګې؟ دا خو موږ له په شریعت کې جایز دي. وی د یو کافر زړه پې خوشحالېږي، له زړه نه خوشحاله و. دی چې موږ له خنزیر را کوي نوره غوښه ولې نه را کوي؟ دی چې به موږ شراب سکي نو صفا اوبه را باندې ولې نه سکي؟ خو دی موږ ملامته کوي، موږ پورې مذاق کوي، د زړه خوشحالېږي په دی چې د خنزیر غوښه مې پې خوړه او د دې په دین کې آرامه ده او شراب مې پوس کړل، د دې په دین کې آرام دی. نو دا ټیک ته چې موږ له جایز ده، خو د یو کافر بادشاه اړه پې خوشحالېږي، زړه نه خوشحاله پرې نس خو نه خورو. حیران شو هرقل، وزیرانو ته وي دا څنګه مسلمانان دي؟ وی ښه اوس ګورم چې تاسو دا دین اسلام پرېږدی او که نه پرېږدی. نو اډر یې وکړو، یو تیل دیګ راوړی او ګرم یې کړی. نو دیګ یې د تیلو ګرم ښه لوی دیګ، دومره غټ لوښی چې انسان پکې راځي. نو چې خوټکار یې شروع کړو، نو یو ملګری یې وله راونیو او ور ویې غورځاو. وی د یو به دغسې وجنه. تاسو یقین وکړئ تاریخ لیکي چې هغه یو مسلمان یې وتړه ور ویې غورځاو. هغه تیل دونه ګرم و چې دی پکې ور پرېوت، د 20 قدر یې نه دی کړی. او یو ساعت سره چې تیلو ته پرېوت، نو هډوکې او غوښې د یو بل نه جدا بیا. نو چې ور ویې غورځاو، نو بیا وی عبدالله ابن حذافه ته اوس تا نمبر دی، پرېږدي ایمان که نه؟ وی نه. وی دغه دی حل دی. وی خپل کار به کوي، مرګ دی را بشي که خدای او رسول پرېږدم، دی ته ایمان وی. نو چې لاسونه او خپې وله وتړلې، دی په جړا شو. نو هرقل ملګرو ته وي څه پرېنېږدی دی خو یې راوله. وی ما درته ووایي چې نه شي ټینګېدی که نه، ودې جړل که نه؟ وی نه ما خو په دې مرګ نه دی جړلی. وی بیا دې په څه وجړل؟ وی جړا مې په دې وکړه چې ډېر ټپ شوی یم، 7 ورځې لږه تنده تېره ده، وجود مې ډېر زیات ټپ دی. که دې ورغورځولم په یو سیکنډ کې به وتلو خلا شم. جاړم په دې چیرمان، زما وجود سم غټ کټ وی او زما په وجود چې څومره ویښته دي دومره ساګانې راکې وي او هره یوه ساه مې د الله او د رسول نه دغسې قربان کړې وي چې زما دې ملګري څنګه قربان کړه. هرقل خوله کې ګوته وواله، اوهو د مسلمان ایمان دومره کلک، نن زمونږ ایمان څه ایمان؟ معمولي غوندې د انجوز منجوز چاله چرګانې ورکړي، چاله یو رکوټې موټرګې ورکړي، چاله یو رکوټې کورکې ورکړي، بس ایمان پرېښود ختم. غیرت لاړه، حیا لاړه، ایمان لاړه، برقه لاړه، پرده لاړه. دا څه حال دی په دې ملک او په دې وطن کې؟ تاسو په خپلو سترګو وینئ. فحاشي او ریانیت دا د پیغمبر دین دی، دا د خدای راوړلی شوي دین دی. بربنډتوب، جنکۍ بازارونو کې، په روډونو کې سرتور، نیم وجود سرتور او ښکاره کېدل، خدای نه منې، د خدای رسول نه منې. ایمان یوازې دې ته وایي چې صرف په خولې کلمه وایه. هرقل خوله کې ګوته ونیوله، او چې خوله کې ګوته ونیوله وی دې خوا راولې دا کسان. بس وی ما ته پته ولګېده دا اسلام او ایمان پرېښودو والا خلک نه دي. وی په یو شرط یې پرېږدم چې زما را تندې به ښکلی. عبدالله ابن حذافه ورته وي دا مې مړه نه دي چې ستا تندې ښکل کړم، خو د دې ما به پرېږدې که ملګري به مې پرېږدې؟ وی نه ملګري دې م پرېږدم. وی د دې ملګرو د خاطره به دا شرط قبول کړم. الله مې نه غواړي ته کافرې، خدای او رسول نه منې، تا تندې نه ښکلو، د ملګرو د خاطره دې به ښکل کړم. وی بس که داسې کوې نو پرېږدم دی. نو د هغه کافر بادشاه تندې ښکل کړو، دوی پرېښوده چې خوش یې کړل. حضرت عمر فاروق ته خو پته لګېدلې د هغه بادشاه، هغه ته اطلاع خو را رسېدې نه شو ورپسې، ځای لرې، روم ډېر لرې دی، هغه ته پته لګېدلې وه. نو مدینه منوره کې حضرت عمر فاروق اعلان وکړ، وی عبدالله ابن حذافه را روان دي سره د خپلو ملګرو او د روم د بادشاه د قید نه راخلاص شوی دی او د ملګرو د خاطرې د روم د بادشاه تندې ښکل کړی دی.
د مرګرو د وجه نه. نو تاسو ټول باغله استقبال لځئ او مونږ به د عبدالله ابن حذافه تندیخ کولو نا بدل به ولا خلاص لوی جلوس او استقبال کې مدینه منورې ته ورادن کا او عمر فاروق ورته مخ کې ولاړ رضی الله عنه وې دې خاشه د مرګرو د خاطر د کافر بادشاہ تندیخ کول کړی دی چې د یو کس موږ د تندیخ کول. دا صحابه الله رسول دا د ارچانه خواګو د خزینه خوګ د بچو پوي شپه دی کته ته د خدای مقابله کې خزه خواګه ده خزه دا څه خبره وکړي چې هغه د خدای او یا د رسول د بیزته وي نو تاو خان دی دوست دا څه خبره وکړي په مجلس کې چې هغه د خدای او د رسول د خندای نو تم ور سره خان دی نو دا ست ایمان نشته. او که خزه او بچي او دوستانو یارانو د خدای او د رسول او د شریعت خلاف خبر وکړه او تا په سترګې راوستې چې تعلقات ختم تا کې ایمان شته. دې بس ځان مثال دی. نو لومبه دا چې الله او رسول با درته محبوبي مما سواهما د خدای او د رسول نه ما سوا چې څومره دي دا غي نجات به درته محبوبي دا یو. دویم څه شی دی؟ دویم ان يحب المرء لا يحبه الا لله چې د مسلمان سره به مینه صرف د الله لپاره کې. په دې خیال بچا سره مینه نه کې چې دې پیسې راکړي. په دې خیال باندې وسره مینه نه کې دې سره ټوپک ګرځي. په دې خیال باندې وسره مینه نه کې دې ما سره پندوړي. نه مینه به خالص د الله لپاره وي. اصله نیک دې ځکه ما سره مینه ده. نه عالم دې ځکه ما ور سره مینه ده. زما بچو ته قرآن خې ځکه ما ور سره مینه ده. ما ته مخ کې منځره کوي ځکه زما وسره مینه ده. ما ته دین خبرې کوي ځکه زما وسره ګوره د خدای لپاره شو. دا سړی د خدای خوښ دی ځکه وسره زما مینه ده. نو د الله دپاره به مینه ساتې. ولې چې د الله دپاره مینې دا ختمېږي نه. که د پیسو دپاره مینې خو پیسه درکوي مینه به یو چې پیسه نه درکوي مینه به نه. چې د دنیا دپاره مینې که د دنیا مدد د سره کوي مینه به یو که د دنیا مدد یې بند کړي مینه به نه. او چې د خدای لپاره مینې ابه نه ختمېږي. اوس چې د خدای لپاره د چا سره مینه ده نتیجه څه ده؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د چا د خدای د سپاره چا سره مینه او دې د هغه ملاقات لذي د الله دپاره نو چې تر څو دې روان دی او کور ته نه دی رسېدلی تر واپسۍ پورې د ده دا ټول قدمونه په جنت کې دي. که دې مړ شو جنت ته نیغله او چې دې د کور نه ووت او کور ته واپس رسي دې ټوله لاره کې او یا زره فرشتې دله د مغفرت دعاګانې کوي. ولې ځکه دې بنده سره مینه د چا د وجې نه ده؟ د الله د وجه. دا دویمه نښه. او درېیمه نښه یې څه ده؟ ان یکره ان یعود فی الکفر کما یکره ان یلقا فی النار چې کفر به بدی شي داسې به کفر بدی شي لکه یو سړی چې دې راخلي او په اور کې غورځي. که تاسو کرالی اور کې دې غورځئ څومره نفرت دی چغې به وې او منډې به تې وې او لکه اور ته مې غورځئ. نو لکه څنګه چې اور ته غورځېدل ستا بدي شي او دا درته ډېر قابل نفرت شی ښکاري دغه رنګې به د کفر قابل نفرت ښکاري. ډېر خلک دي زما وروڼو د خدای لپاره مینه خلکو سره نه ساتي د دنیا لپاره مینه. رښتیا ووایه که موږ جنازو له ځو د خدای لپاره نه ګورې. دې زما جنازې له راغلی دی نو زه به ځم او دې نه دی راغلی نه ځم. د زما قبر کې کار کړی زه وله کوم او د نه دی کړی نه کوم. د پرون ما سره منډه والې ده ورسره وام د نه ده والې نه وام نو دا د خدای لپاره شو که د دنیا لپاره شو دنیا. او دا کفر نه یارېدل قسم دې د ډېرو خلکو نه مې اورېدلي مړه دې نه خو انګرېزان ښه دي وایي که نه وایي دې نه خو سور پیرنګې خو نه 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 قسم مې د الله په ذاتي چې دا ټول سره کافران راغونډ کا او یو چوړی څه دی چې په غولو کې دننه په ډیران کې کار کوي او لیټرینونه صفا کوي خو دا چوړی مسلمان دی. د الله په نزد دا ټول سره کافر د دغه چوړی مسلمان خپې ته هم نه رسېږي. ایمان خو یو ډېر لوی نعمت دی. یو سړی غلطي وکړي نو اسلام بدنامې. مسلمان غلطي وکړه نو مسلماني یو ګیرې والا غلطي وکړي نو لکه ګیرې غلطي ورته دی ګیرې ښودلی چې ته دا غلطي وکړه. یو ملا غلطي وکړه نو ته به ملای ته کنځل کې علم ته به کنځل کې. انسان خامخا غلطي کوي
یو حجی غلطی وکړه نو حج دا غلطی وته دی حج خوله حج خو ته غلطی نه راخوله. یو مسلمان غلطی وکړه نو اسلام وته دا غلطی چلونه خي اسلام باندې بدنام دا باندې چې دینه خصوص پیرنګي خو دینه خو کافران خدي دینه خو امریکایان خو دینه خو انګريزان خدي دا ډېر خطرناک خبرې دي. کفر نه خدای ساتي. علامه قرطبي یو حدیث نقل کړی دی وی دا مسلمانان فاسقان چې څومره دي په جهنم کې پراتی دا بته وتی خدای به سزا ورکړي چاله 1 لک کال او چاله 1 کروڑ کال هر څومره چی دا مسلمانان فاسقان بته وباسي جهنم کې به صرف کافران پاتې شي. نو بیا به د فولاد صندوقونه الله را جهنم ته راولېږي او یو کافر به په یو صندوق کې بند کی نه فولاد صندوق کې یو کافر دا ټول کافران به په دغه صندوقونو کې بند کی او دا صندوقونه به پکې داسې پړای کی په جهنم کې لکه د خښتو په دې بټای کې چې خښتې پړای وي او اور به پکې دنه بلیږي او د جهنم سر به بند کی د دې انتها نشته چې دا به څونه پورې وي دا نه ختمېدو والا جون 1 لک 1 کروڑ 1 ارب 1 کرب دا پکې نشته بس د جهنم سر بند شو هر کافر صندوق کې پروت ته نه ډوډۍ شته او نو بشته او صندوق ته لاندې اور بلیږي نه ختمېدو والا جون وایه کنه دا کفر دی خو وخت خدای دې مساتی دا کفر دا دعا د خدای نه چې سوال کوي دا دعا کوي چې خدایا ایمانم نصیب کې ایمان دې نصیب شو که ګناهګار یو وخت خو به دوزخ نه خدای وباسي کړي د دوزخ یو سکند جندم ګران دی الله دې مساتی یو وخت خو به خدای وباسي لیکن که سړی د ایمان نه خلاص لاړ زما قسم دې په دې کافرو کله ګورم لمه خپې خپش تم رخ کول خلک د دنیا په باب کې څونه عقلمند دي او څومره خشته شکلونه او دا به همیشه په دوزخ کې پراته وتل به پکې نه. نو دریم خاصیت د ایمان د حلاوت او د خوږوالي دا دی ان یکره ان یعود فی الکفر کما یکره ان یلقى فی النار چې دې به د کفر به داسې بدی شي لکه اور ته پرېوتل چې بدی شي. دا درې صفتونه برونو ځان کې پیدا کوم کم اول الله او رسول سره به د ارچا نه زیاته مینه ٹھیک شو او چې مینه کوي چا سره نو د الله د پاره کوي دا د الله نیک بنده دی د خدای سره نزدېکت دی زما وسره ځکه مینه ده. او دریم کفر او د کفر اسباب به داسې نفرت ته کوي لکه د اور نه چې د بنده نفرت چې دا درې صفتونه در کې پیدا شو ته روحاني ته ور جوړ شوې بیا به تا ته ایمان هم خوښ ښکاري او د ایمان چې کوم متعلقات دي مونږ به هم درله خوند درکوي زکات لباندې به خوشحالېږي خوند به درکوي په صدقه ورکولو به هم خوشحالېږي خوند به درکوي په روژه نیولو به تنګېږي نه خوند به درکوي په حج او په عمره کولو به خوند تنګېږي نه خوند به دله درکوي. دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم بیانات. نو خدای پاک دې په مونږ کې دا ټول صفتونه پیدا کړي. دعا وکړئ رب العالمین د دنیا او د آخر د فتنو نه مصرف. بعضې ملګري حج د بیت الله له تللي دي او ډېر دوستانو حج وکړي رب العالمین دې د ټولو حاجیانو حجونه قبول کړي. چا چې عمرې کړي دي خدای دې ولا عمرې قبول کړي. چا چې طوافونه کړي دي خدای دې ولا طوافونه قبول کړي. چا چې دعاګانې کړي دي الله دې ولا دعاګانې قبول کړي. ما ګورې تاسو ټول په دعاګانو کې یاد کړي ښه دا مقتدیان چې څومره دي دوستان دا مې په خاصو دعاګانو کې یاد کړي په عرفات مزدلفه او په نورو دعاګانو کې خدای دې قبول کړي او خدای تاسو ټول د بیت الله حج له بوتلئ. کوم ملګري چې لا نه دي را رسېدلي الله دې په خیر او عافیت باندې را ورسولي ټول خدای په خوشحالی را ورسولي. او که د چا حج په دغه کې نه غریبانه نو خدای غریب نه دی که مونږ غریبانان یو نو خدای غریب نه دی. خدای زمونږ د ستاسو د ټولو په نصیب او په قسمت کې د بیت الله حج ولیکلی. الله که څوک مریضان دي ته ولا شفا ورکړي. خدای که څوک قرضداران یې قرضونه خلاص کړي. الله چې څوک ګناهګاران یې ګناهونه معاف کړي. رب ذوالجلال ته مغفرت نصیب کړي. خدای زمونږ یو بل سره د خدای لپاره مینه نصیب کړي. خدای د ایمان خوږوالی زمونږ نصیب کړي. الله چاته څه پریشانۍ دی هغه په خوشحالو بدله کړي. رب ذوالجلال د مخلوق ته شر نه مساته او د دنیا او د آخرت د فتنو آفتونو په حفاظت کې وساته او آخر وخت کې په خپل دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول